د دې مونځ یو خاص تعلق دی د انسان د ټینشن سره. انسان باندې ټینشن او تکلیف راشي که نه، نو په دې کې ډېر لوی راحت دی د انسان لپاره. او دا فلسفه تاسو ته ما د سورت حجر په آخري آیتونو مبارکو کې ذکر کړې وه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هغه ځای کې مې ورته ویلي وو چې الله جل شانه ولې په داسې حالاتو کې نبي علیه السلام ته تکلیف دی او په تسلی کې ورته څه وایي؟ وایي مونځ کوه، د الله جل شانه بړایي هغه ذکر کوه. او دونه فلسفې مې د دغې خبرې ذکر کړې دي او د هغې نه مخکې د عبادت او الا بذکر الله تطمئن القلوب کې چې مې کومې خبرې تاسو ته ذکر کړې وي ټولې ځان ته رایاد کړې. دا خبره به واضح شي الله جل شانه د تذکره د عبادت ولې کوي. حالانکه نبی علیه السلام ته تکلیف دی چې خلک کله د مکې نه وباسي او کله ورته وایي مدینه کې څه کوې ځکه نه چېرته شام ته. یو خبر را یاده شو منځ کې یو داسې کار شی و که نه چې تاسو ته خو ما ویلي د حق دایي ته مشکلات راځي په حقه لاره کې. نو یو ورځ یو مولوي صاحب میسج کړی و، یو میسج یې کړی و، په هغې کې دا لیکلي و چې په دې حوشه علاقه کې دونه دا شیخ صاحب ته دا شیخ صاحب ته دا شیخ صاحب ته دا تفسیرونه کوي، دته څه ضرورت دی چې دی قرآن ته ناست دی؟ دته څه ضرورت دی چې دی قرآن ته ناست دی؟ دته ضرورت نشته چې دی قرآن تفسیر کوي خلکو. دی څوک دی چې تفسیر کوي؟ دا څه شی پاتې شو؟ دا هغه خبره پاتې شوه بعینه چې د مشرکانو کومې خبرې وي که نه هغه موږ په خپل ځان کې راوستي دي. مشرکان وایي چې د بیت الله سره د دې خلکو څه تعلق دی؟ دا خو زموږ آبا او اجدادو نه موږ ته پاتې شوی. دا خدمت به موږ کوو، چابي د خانه کعبې به موږ سره وي. دین که څه دی؟ تاسو په دین څه پوهېږئ؟ موږ څه یو مذهبي ټیکهداران یو. داسې نه ده. دا به ځان سره یاد وساتئ که داسې قسمه مسلې الله عالم دی پته نه لګي چې موږ به چېرته ژوندي وو که نه به یو ژوندي، او که چېرته داسې قسمه مشکلات هغه چاته راشي که نه داسې قسمه مشکلات هغه له توجه پکار د چا طرف ته الله جل شانه. څه ورځې مخکې ما ته همیشه جوس ما سره پروت دی، یو طالب چېرته فارغ شوی دی که نه د مدرسې نه به تللی چېرته، نو ما ته میسج وکړو چې یاره جي ما ته ډېر سخت مشکلات دي او زه په یو علاقه کې هم دغه علاقې نوم نه علم چې یاره څوک دغه نه شي بدنام نه شي. یو علاقه کې زه یم او زه رالمه او زه هلته د قرآن مجید خدمت کوم او هلته څه ملیان صاحبان دي هغه ما د قرآن مجید خدمت ته نه پرېږدي. ما ته وایي چې ته به تفسیر هم نه کوې، ته به ترجمه هم نه کوې، ته به دام نه کوې، ته به دام نه کوې، ته به دام نه کوې. حالانکه زه د هغې شاګرد یم، حالانکه زه د هغې د مسلک او د هغې د مکتب سړی یم او په ما یې دا پابندي لګولې. نو زه خو ډېر زیات په مشکلاتو کې یم، زه به څه کېږم؟ نو ما ورته وایي زموږ یو عجیبه چل دی، خپل طبیعت ویم ځکه چې په بل ملا باندې دا بلیم